یو ښځه وه، د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شوه او دا یو غلام یو پخوا خو غلامانو یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه، لور مې پیدا شوه. نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي، دا شی راوړه. دا سړی لاړ د کور نه باره چې څنګه ووته، یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دی غلام له وی د دې زنانه څه وشو؟ غیبي سړی دې تپوس کوي. وی لور پیدا شوه. وی ښه، وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي، د جولاګي د لاسه به مري. دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي او دا سړی خو غیبي د خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو، دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي. هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي، څه پته و ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو، ما یې چې لورې وشوم غیبي سړی و. ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي، راشه چې بېغمه یې کړم. دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې چې څوک بدلولی شي. خوړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه جاړو قصه خلاصه شي. ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو، چاړې راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزار وکړل او دی ګمان راغی، یقین راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه. لړ وتښتېد، غلام وتښتېد. د نیکۍ او کار مې وکړه، د زنا جرړه مې ختمه کړه، سلو زناهونو دی خو وتښتېد. هغه مور یې پریشانه چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعدار هلک و، دا څه وشو؟ زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله او هلک هم وتښتېده. خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و، فوراً یې ماشوم هغې له بوتله، هغې وله هغه خېټه وګنډله، جینۍ خدای جوړه کړه. دا سړی لاړ وتښتېد، اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی، ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي، د مالدارې ښځې لورې په چاړو والا، د خپل مالک که ګیر شو خو دا سخت مجرم دی. لړ وتښتېد، بلې علاقې ته لاړ، تخته وتښتېد. چې لاړ بلې علاقې ته، هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس خو آزاد هم شو، ځان یې پټ کړ، غلامۍ جون نه موته، خواري مزدوري وکړه، لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې، تجارت یې شروع کړ، لوی تاجر ته جوړ شو، د بله او مال دولت خاوند شو. دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ. ښه کافي مالدار شو. چې کله دی مالدار شو، غلامان هم دي وینځم دي، نو سوچ کوي چې ځان له چېته یو جینۍ په نکاح والم. راغې په دې خپل کلي هم چکر ولګاو، معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه خشته ښکلې جینۍ بلني. زه ورسره هغې سره واده کوم، ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته. جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ څنګه په نکاح واغېسته نو د جینۍ خوښه شوه، د جینۍ خو دی خوښ شو. یو اعلی بنګلی وله جوړه کړه. یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړ، د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و، داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی. ورته وایي ښه دی دا داغ دی په دې خېټه د څه دی؟ یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده. هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و، هغه مو څه کار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړې، چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړو ووالې، خېټه یې د لوشټوله. غلام زمونږ وتښتېد، تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو. او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه، خېټه دې جوړه شوه، لویه شوه. او خو پوه شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والل، خو هغه جینۍ ده، دا خو لویه شوې ده. وی ښه یو تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته وی. وی هغه زومه چې په چاړه یې والې، ستا د مور غلام زوم ما والې. او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو، مزدوري او نن د وطن امیر یم، زما عمره مالدار څوک نشته او تا سره مې نکاح م وکړه. یو تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته وی. ما ولې په چاړه ووالې؟ ما ته بار یو غیبي سړي ووایي چې د دې ښځې څه پیدا شو، مې چې لورې پیدا شوه. وی ښه دا به سلو سړو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه وي. رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سلو سړو سره بدعملي کړې ده او که نه؟ یاره وایي سړیه دا خبرې مه کوه، خو بس درې ښځې یم او ته مې خاوند دی. نه نه ما ته به رښتیا وی.
بس اوس خو مې ښه دی هر څه چې دې کړي زما ښه دی وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي و ټکې درته ویلي دي سلو سړو سره ما بدکاري کړې ده او یو ولسم مې ته د نکاح خاوند دی خبره دوست سره ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلو چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کتلي یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیی یو ځان له کور جوړوي په دې غاړو کې یو دی کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې به پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې هغه زهریله جولاګي دی د دغې جولاګي نه به ستا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار د ښځې یو محل دله جوړوم داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړو سوچته محل یې وله جوړ کړو او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بالکل بند دي جولاګي پلار به را نشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفۍ کوئ چې دې کې جولاګي را نشي ولې غیبي سړي خبره کړې ده د هغه خبره رښتیا شوې ده هسې نه جولاګي ټک ور نه کړي او دا ښځه مړه نه شي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران یې په دې مقرر کړل چې تاسو به صفۍ کوئ او د دې غاړو مرګو چې دی کې جولاګي را نه شي یو ځل وی دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست و او وی دقسې یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو دا ښځه دې خاوند ته وی سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د ده لاسه وی بالکل دی راته یاد کړی ده ته ګوره مرګ ته ګوره ورپاسېده او ټس یې ورکا جولاګي له هغه په ځمکه را پرېوت او چې را پرېوته نو کېړی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښکه چې ودرېږه زور ورکم چې ریچې کمه چې دا به ما څنګه وجنې چې په خپه یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک یې نوک چې د بعضې وخت کې سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شو هغه ښځه دې مړه شو مفتی شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې یې مرګ به مو رالاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډنګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه یې داسې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو دقه یو زوی یو چې دا به څنګه جمدي شي چا وی یاره پلانکي ځای کې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دله وکړي دا راله هغه مولانا صاحب له هغه نیک انسان له وی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسانه ده ورېږه اووه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کله خو مړې نه دي شوې ولې نه د ما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ تاسو کله خو مړې نه دي شوې واپ دا بل و زموږ پلار نه و مړ بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوې ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړې نه و شوې یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي که هغه نی د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه ورور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچی مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی
چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه که چې هغې کې دې مړې نه شوې او بس پوه شومه ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دې پیدا نه که چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي خو د دنیا نظام دې ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه ده د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي که د میند نه رالې هم راغېشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې تا ته مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته وی نشته دغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګې وباسې بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کوي وی ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم دا خو یو نظام دی زما لیکن الله مال خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راښکې شم طاقت الله را کړ دی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي ته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي دوه قسمه انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي نو چې کله ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافر هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه وله الله بل مسلمان له ورکړي دې ته محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د دې نیک سړي نو ده ته الله دوزخ وښیي په دا ځنکدن کې ورته وښیي فرشتې ورته وایي مه یېرېږه دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ دې له به نه ځې نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غمه خلاص شومه د هغه اور نه په سترګو یې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم څه مو خیال دی دی به په تلوارۍ کې به نی دی بیا په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې
چې دی باندې یره بني ولې جنت یې ولید دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم دغه جنت له به ولا هم یحزنون هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپی زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دی پسې خلک خپی لا هم یحزنون دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به دی خوشحالي چې خدای را ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفسا تب دا اللہ نہ خوشحالے اللہ وستا نہ خوشحالے خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رازقن اللہ لدی بوزم ارجعی الى ربک چی او نفس تداوی چی خپل خدای ترا روان شا رب ترا روان شا دی با خوشحالے کے بنی خوشحالے راضیة مرضیة تمام خوشحالے اللہ من در نہ خوشحالے او زاغ نیکان بندگان دی جنت اغی کے دن ناشا او جنت تا داخل شا دی با دمر خوشحالی پرواز بکی وزو سنگ دی جنت تا ور داخل شا ما علا زر سو باسے حضور پاک مبارک فرمائی دا سبت سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو ساعت کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابه تې وځي هېڅ تکلیف په وته دی او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن دا روح راوالی دا هغه جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله دواړه هغه ونغاړي فرشتو له یې ورکي هغې یې بر اسمان ته روان کي وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په ځای خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې نورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي نور فرشتې وایي یا الله د دې فلانکي دا روح خو په موږ راولې او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي یو بل ته فرشتې وایي لکه د هغه فلانکې د فلانکي زوی حضرت فلانکې ښکلي نوم یې اخلي هغه وفات شوی دا خوشبویي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي او چې کومه اغا بیا ورسی علیین تا یا جنت تے ورسی نا شہدہ و اغا جنت الفردوس تا دی دا عام مسلمانان و اغا علیین تا دی او چه کم وقت که دا بدعمل انسان نسو باسی دا فرشتی راشی مخامخ وردکین دا سات راکاگی او سنگ تراکاگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا کعب احبار نتپوسو کدا یوڑے لوی عالمو وی کعب وی دا کافر نه او د فاسق نه چې سو باسی دا څنګه وباسي وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه ترې راکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي قطرې دا سات چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي او بل مثال یې داسې ورکوي وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کیدی او راکاږي مالوچ په لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکي چې دا وجود یې لوخړې کوي الله دې مو ساتي یا الله ته مونږ وساتي خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي خطرناکه خبره او دته هم دواړه ځایونه وښیي وایي هغه جنت اوستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو هغه دوزخ ته به وځې دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کی بدبویی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مړ د څښا بین تیزي وی دا غفلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کم څښا نوم په هغې یادوي
خیره و تا کئی خدای تی تبا کی خدای غرق کا خیره و تا فرشتے کئی خوارش کتابہ دا ملی نو کڑے نو نن با مونستا دا برکتنا دا اصحابین نراتا بر اسمان تا روان کی روان کی روان کی دا اسمان دروازے تے ورسی قرآن شریف کے اللہ فرمائی لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگرے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازہ بہتا کولو نشی دا غدین رو غردی لاند سجین دیگی تورسی گی یو ظالم بادشاہ دا غنا سا ملک الموت والا راغی او دا پا بنی اسرائیلو کے تیر شوی دی او دمر ظالم بادشاہ چے لیر ظلمون بے کول ملک الموت راغی او نیغی دا کٹ خواہ کے ادرے دا دیو تا سے غصہ شو تا سنگر آلے بی اجازت سنگر آلے اور دما دمر نوکران نے سنگل ترالے ملک الموت ورتوئی ویدر دے کور دا مالک پا اجازت راغلے دے کور اخو دا انسان پا شکر دخو نپی جان دوی گنے غال لے ذرا دے کور دا مالک پا اجازت راغلے خواہ کاکا دا ستانرے دا کور او زا آغا تیسو کا وی زا آغا قسم چے نمی تمنے کولش او نمی ستا سوگیداران ملی کولش ډیرو خلکو سره ظلمونه کړی دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده مال اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکم یا ترې معافي وغواړم وی دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وی دا ارڅ والا دا ارڅ ستا خو ماله یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو گھنٹہ خوراوی گھنٹم نکی یو پی 2 منٹہ خورا چی 2 رکعت منس خو پکیو کم ادام نکی یو سا دے دا چی دا والی ختم مرک چی ٹیم راگی کنا وایا کنا بیا دا ٹیم پکشتا چی ورگا آغا کور آغا سر پوری لار چمو بچو تا وسیعتو کم وایا اشتا پکی اشتا بیا پکی دا اشتا ورگا دا پلانکیرا باندے قرض دے مال دے دولت تیرا سر پردے حق نوالے دے چی دا واپس کم نا یہ سب نشتا خیر و خلاص حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کرو وی پروردگارا دا مرگ دے اختیار مالا راک جیدہ کلو غوالم چی سارا نوزی چی ونا غوالم چی سارا نو ندی وی خدر میں کذا مطلب دا ہو چیرا دا ما خو مرگ ندی خواخنو بس دیر ٹول عمر بجان دے 200 کالو تا چی عمر ہو رسی 200 کالو تا یو سلی راغی میل میشو ابراہیم علیہ السلام دیر مہمان نواز چھ مہمان نواز دے او دے میل مشود واحد پیغمبران ټول سخیان دی پہ ابراہیم علیہ السلام اغا پیغمبرو چھ بغیر دا میل من روڑے نہ خوڑا دے لازمن بے دا میل مسر روڑے خوڑا یو ظل اس سوک پیدا نکلل غلام تویس مرگری تتورش سوک پیدا کچھ روڑے اخرم لگی دے ملک لما وی سیب سوک پا لارم نخ کاری وی لار شل بلی لاری تلارش یو کسرا والا چی روڑے و سر اخرما مزخو بغیر ملمن خورم روڑے یو بوڑا گوندے کافرے والا پیدا کا وی سیب یو سلیب خو پا لار روان یو کافر دی وی دیرا والا خو جد روڑے و سر اخرم نن سبا خو منگا چی ملموی ننو غٹ سادر پسر لخور کو تا چی دا کہنا سادر پٹ کو سر پکی پٹ کو چیسے نا دا ملما ځان ناغرضه کو چې دا بس دا ملما به دا خیاله چې دی ونه لیدم نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د ملما له څوک راکوي الله راکوي نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا بوډا ورته وایي د چا په نوم وایي د خدای وایي خدای څوک دی نو خدای نه پیژنم نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته د هغه په نوم به شروع کوم ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي تا به د ډوډۍ خورم زما خدای نه مني زما رب نه مني په سړی بوډۍ په مخه رب العالمین ورته وحی وکړه اے ابراهیم دا دې څه وکړل
وی خدایا ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخیست، د بت نوم یې اخیسته، ما له پې غصه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، زه چې خدای له شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه. هغه نوکر ته وي دا بوډار دی که چې را پیدا کا. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي دو شړلم، وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات، تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټی کېناست او ته نه ورکې، نو به زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وی او وی ما ته کلمه وخوا چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړه. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و. نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی دی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې د جم دی. ډېره ښه ده. ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه؟ څومره قربانۍ کړي دي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی، د الله بره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړی دی بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا څنګه جم دی د ده دا ژوند. بله نوړی راواغېسته د غریبه، لاس یې رپېدام ته پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وي؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایا داسې عمر ته خو مې مه رسوې، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا جون خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو. ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی، ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس سا دی نه وباسم، وی ما ته خو الله مشوره ویلي چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم، وی اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوې، اوس دې وایي په دا ټکي دې ووایي، خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایي، ټیم دې پوره دی چې خبر اخلاص ده، چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپلو چې خدای دې عمر ته یې ونه رسوې، نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر کې. لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هغه نیټه راله نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخېستل، چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو، یا دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګرنټي وي؟ دکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته چې ته د دې بوتل ګرنټي غواړې؟ وی او بلکل زما ګرنټي ته، زه ځوان زلمی یم، ډوډۍ خورم، پیسه شته، دولت شته، خپې شته، روغ صحت شته، زما ډېره لویه ګرنټي ده او یا 100 کاله ژوند مې دی. خو چې دا ټکې ووایي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته، ګرنټي د ژوند چا سره هم نشته. قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار مقرر کی الته ورسیږي نو الته دې سا وباسي، جعل له الیها حاجة، الته ورته حاجت مقرر کی لاړ شي، او چې الته کې ځای مرګ مقرر دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو،
یروی راځه لک الله ته وجاړو سوالو کو دې مقبره ته ځو مرګ چې نبی علیہ السلام فرمائی د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرګ ته څه ویلي دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیاتو کې بار بار د مرگ ذکر وکې مرگ څه شی دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند دا لذتونه ختم کی ډړې وړې کی په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا ډړې وړې کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی دغه چې کم د مرګ خلق وی لکه جنازې ټیم ولا کېده سو کوئی سبب خونه نه وجود خرابېږي پیسې تلې سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو که نشو هغه مال لاړ به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټري پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا هر څه پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کولی حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی څونه خدمت یې کړی دی کور و باری خدمت کړی دی نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دی دا نه چې ګني ډوډۍ به یې خدمت بکوم او جنې نه بکوم او د حضور پاک د احادیث دونه خدمت کړی دی 15,000 او 300 یا احادیث ته دنه د پیغمبر علیہ السلام نقل دی شیخ الحدیث او د حضور پاک نزدې ملګری دی د کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګیر چاپېره ناست دي نو دی جاړي او صحابو کې وجیب عادت و چې کم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وی چې زمونږ په پیغمبر علیہ السلام ګورې سلام وی یو ورته وی زما په نبی علیہ السلام سلام وی بلم ورته وی زما په نبی علیہ السلام سلام وی دی جاړي چا ورته ابو هریره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړی دا هغه نوکري غلامي دی کړی او نیک اعمال دی کړی دی دومره نیکو چې د یو دیو یوې ښځه و یوې غلامو نو شپې درې ځایه کړې وه یو شپه به زه عبادت کوم درې میسه مې دا ښځه کوي درې میسه مې دا غلام کوي مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونشي هر سیکنډ کې چې زما په کور کې د الله عبادت کېږي وی ولې جاړی وی ته خو به اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کاله خو بیا خو به راځي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته وی د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړو نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وی مونږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ ته خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دین نه مرګ نه خلاصېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو راشئ دې خوا وګورئ نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري دوی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني جهنمیانو ته به یې دې ته وګورئ هغې نه ورته تپوس کړي څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شو حلال به شي
نو چې علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اس ہمیشہ جون دے مرگ نشتا. جہنمیانو توی اے جہنمیانو ہمیشہ جون دے پا جہنم کے مرگ نشتا. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی کدا خوشحالین سوک ملکی دی، بعض وقت خوشحالین دا زلو روچت شی اٹیک راشی، کدا خوشحالین یو سڑی ملکی دی نو جنتیان با دا خوشحالین ملشوی، او کدا غم دلاسا سوک ملکی دلی نو جہنمیان با دا غم دلاسا ملشوی. دکا جی اغیو پا دیتا مئی سڑی چیزا مل بشما چی سڑی پا تکلیف پی مبتلا شوی دا مل بشم خلاص بشم. نو ہر چیز لفناشتا ختم دو والا دے تردی حد پوری چی کم مرگ دے مرگ اغلم فناشتا امم خدای پاک ختم کی. زمارونو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس با دا مرگ سکا کئی. وانما تجزون اجورکم یوم القیامہ، دا قیامت پر بر دنیا دا اعمال تاسولا خیا بد سزا و جزا ملاویگی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، سوک چی دا دوزخ نلری شو جنت داخل شو دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دا دنیا سامان دارا دوکے سامان نظام پہ مدوکا کرو. ہمیشہ جن نری ہمیشہ جن دے پس مستقل بل را روان دے. دعا کے رب العالمین زمونگا بہتر مرگ نصیب کی.